هغه څه چې دوستان نه دي اورېدلي نن به یې ورته وایاست دا د کرکټ له ژوند داسې خوږه خاطره راته داسې خاطرې ډېرې زیاتې دي چې دلته بیان یې کوم چې سبا پورې ختمې نه شي خو زه به د افغانستان د خلکو د افغانستان د غیر ولس دعاګانې یو د دې په هغه به د خبرو کومه موږ په ساوث افریقا کې یو میچ و دا کیسه موږ هر ځای کې ډېر زیاتره ځایونو کې دا کیسه کړې ده نو موږ ساوث افریقا کې وبخښه په ارجنټاین کې موږ په ارجنټینا کې میچ ډیویژن 3 ګمان کومه که ډیویژن 4 نو موږ په ارجنټینا کې موږ پی ان جی سره د موږ میچ یو څه وبخښه یوګانډا سره موږ میچ یوګانډا سره موږ میچ که پی ان جی ماته تشران لګ یره زون موږ 15 کسان وټو په شپږ تورن زبان دي د وخت باران شروع شو چې باران شروع شو باران دای موږ بیټینګ ختم کو هغه ته په شله ورکه شپږ تر ټارګټ ورک نو دی وخت د اسمان بالکل تکشین شو لګ اکثر عموما کابل کې تکشین چې بيخي ورځ بيخي ښکاري نه نو کبیر خان دی مونږ کوچ کبیر خان ډېر دیندار انسان مو نو خو ډېر زیات لکان خفو ده په شله ورکه شپږ تر زه هیڅ کته دنیا بهترین بالینګ ودا چیز کیږي نو می شروع سو دی وخت نو حمید بالینګ سره جاړي دولت امازه وخت مصر بولو هغه جوړل نو چا چې بونه کو جوړل دي نو دی وخت د ډېر لرنه یو د څه وړکې ورېز لکه دا ګوډي پران نه راګانټه د څه ورېز وړکې وند کی نو د کبیر خان یو مشر په غلې کې دغه تور شهر روان دی ولګ پام کو خو پته لګي کدا دوه افغانان چې دواګانې کې د دواګانې دوی قبليږي موګنن معلومات شي نو موږ د کبیر خان موږ د غسم راغله او خفغانه مو موږ د کبیر ته وسوګدا فلونه شوه ده مسلمان هغه نو چې د خدای کوم کارغه مرغه رواني خو دی وخت شل رنده په کارو تقریبا لا ول هغه په درې ورګه سلوي خو خو مېش ختمو خو دی وخت امپیر ولکه یو ساس کې باران مو شو دا میچ من ختمو ځکه چې می ګراوند ډیر زیات لوندو می چې رفیق دی هغه د وطن هغه د میچ وسی باید خو بل یو انګريز امپیر هغه ویل کې معمولی باران مو شو نو دا میچ سبا سره کیږي نو دا مونږ له باران شرط کیږي نو دا خو د دې په دې وچ لمر کې باران اوس کم دي نه راغی خو می شروع شو په دورس کې دیاله سند په کارو دا وريز د روانه و لکه یو تایرانی روان ته په خدای کې نه دومره وريز لکه دا سرکل نه دی 80 متر وريز وو یره په دې ګروم چې تر دا دې ګروم چې مده لاړه په خدای کې نو دا یو ساس کې لګا دا د یو جام د سی باران شو چې بس دا باران موږ علاقه ټول په سجده پرې وته او توبې مو باسه موږ ویل چې واکن د افغانان دعاګانې دي یعنی کاغه ورځ موږ میچ بللای وای نو د افغانستان کرکټ په کدي حالت موږ راځون چې 2015 استم یا 2010 کې به مثال خبره لاس 15 کاله کرکټ موږ شاده کېده نو د واکن د افغانان دعاګانې دي دوی به شک ځکه د افغانان دعاګانې د اخلاص نه چې دا یو سړی بل ته دعا کوي دغه دعا د اخلاص نه نو موږ ته احساس شو واقعي الله موږ سره ده اوس موږ نه ساريګو نو الحمدلله هغه ورځ د برکت نن افغانستان په دې هغه موږ بیا په سبا چلو بوش بیا متري وګټل سبا ما نوروز دومره ورته و سرمنه کوم واسه 200 شپته کې 200 یم وکړه اتیا نوروز اتیا په ما وکړه او په شپته دوی بیا وکړه نو شکر دی الله ډېر مهرباني ده بس سن په دغه مکان په نړیوال کرکټ